دوستانو سلامونه ایله مننه چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. نن دلته زه خپل پلارجان سره یم، زه برېښنا تحریک او زما پلارجان عزیز تحریک. پلارجان سلام علیکم. سلام هم په خپل نوبت ټولو قدرمنو هیوادوالو چې د ځمکې د کورې په هر هیواد کې مسکون دي درناوي او سلامونه وړاندې کوم او دوی رابولو دغه ځانګړې خپرونې ته کومه چې د امریکې د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په ایالت کې مونږ هم د دې نندارو یا د دغې شپې د سیلونو نندارچیان یو. دوی به یو ځای له موږ سره دغه د مختلفو لوبو د سامانونو د برېښنایي توکو سیل وکوي، د دوی به هم ساعت تېر شي. بالکل څنګه چې پلارجان مې وویلې دلته په امریکې کې یوازې په امریکې کې په ټول نړۍ کې ټوله نړۍ کې بلې و ټوله نړۍ کې هغه کسان چې کرسمس او نوی کال لمانځي نو هغه په عمومي توګه خپل کورونه بیرون او منځ په مختلفو برقي توکیو باندې پوښوي چې ډېر ښکلي جوړوي. نن هم زه همداسې ځای ته موږ دواړه راغلي او موږ غواړو چې تاسو ته دا ځایونه وښیو. د کرسمس د میلې په ارتباط چې په نړۍ کې څوک چې کرسمس لمانځي یا نوی کال لمانځي هغوی همداسې تیاری نیسي د خپلو کورونو دیوالونه او د کورونو مخې په برېښنایي توکو باندې مزینه کوي، ښکلې کوي تر څو د دوی مشرانو کشرانو خاصتا ماشومانو ته په زړه پورې لوبې وښیي او د هغوی ساعت تېر شي. بالکل او تاسو ګورئ دوستانو چې دا زموږ ګاونډی څونه په ښکلا باندې دا ځایونه جوړ کړي دي. موږ غواړو چې تاسو ته یې وښیو. تاسو وګورئ څنګه دا ریل څنګه ده پلاره؟ هو ډېر ښایسته ریل ده، د کوچنیانو لپاره بیخي یو انتیک شی ده. له همدې نه دوی الهام اخلي چې آینده کې به د غټو ریلونو کارکوونکي وي یا په سپرلۍ پکې وي، له یو ځای نه به بل ځای ته ځي، ښارونو ته به ځي او نورو ایالتونو او نورو هیوادونو د نړۍ ته به هم سفرونه په ریل کې کوي. دوستان تاسو ګورئ چې د دې کس نوم ده، د دې د کس چې دا کور یې ده که نه نوم یې ده د ایلیسنس. نو دا د خپل نوم یې هم درته لیکلی پلاره چې که څوک راځي د دې ځینه لیدنه کوي نو چې پوه شي چې دا د چا کور ده. د چا کور ده او چا دا زیار ګاللی ده او چا دومره پیسې مصرف کړي دي، چا دومره هلې ځلې کړي دي چې دومره ولا آفرین. میکی ماوس که نه؟ میکی ماوس، مینی ماوس ده. د ډیسنیلند ډېر زیات یا د ډیسنی ووایم ډېر زیات مشهوره کرکټرونه دي. دا ګوره چې ګاډۍ ده، ګاډۍ ده چې ګوزو پورې تړلې یا غرنیو غواګانو پورې تړلې ده چې په روسي کې ورته څه ویلې پلاره؟ په روسي کې ورته اوس زما هېر شوی چې دا څه ورته وایي. نو دا خو غرنۍ ګوزې دي نو ګوزې ورته وایي. پالینې ورته وایي په روکې، پالینې په روسي کې ورته وایي. سانتا کلاوس وایي که نه؟ زما بیخي هېر شو. چې دلته خو ورته سانتا کلاوس وایي. سانتا کلاوس ها و دید مروز او چی شوی سنیگورچکا، دید مروز او سنیگورچکا. دید مروز او سنیگورچکا ډېر ښکلي ښکلي شیانې اخیستې دي. ډېری کسان خپل کورونه ډېر ښایسته ښایسته جوړ کړي دي چې ما او پلارجان مې هم وغوښتل چې هغه کورونه چې زموږ خوښ شوي دي هغه موږ تاسو ته په تصویر کې وباسو او تاسو د هغې نه هغه موږ سره یو ځای وګورئ. دا چې د پلار دلته لکه چې توفې جوړېږي څنګه؟ دلته توفې جوړېږي خو زما په نظر ټول انسانان د ځمکې د کورې له یو پخت او ټبر نه یعنې د آدم او د هوا اولادونه دي او د دوی د ژوند خوشحالیګانې سره هم شریکې بولو
د ځمکې د کورې په یو هیواد کې چې کومه خوښي وي هغه د ځمکې د کورې په نورو هیوادونو کې نورو وګړو ته هم په زړه پورې تمامیږي. زما باور دا دی چې عمده د ښکلا وسایل، د لوبې وسایل، برېښنایي توکي که چیرې په افغانستان کې یا په آسیایي هیوادونو کې خلک ګوري هغوی ته هم دا په زړه پورې تمامېدلی شي. د دې ځای د خلکو باور دا ده چې دا کاکا برای که دا کاکا تاسو ته بیا وښیم. نوم یې سانتا کلاus ده. Hi, how are you? Good. Did you have a good day? It's great. I'm tired. I bet. It's so much work. Were these kids good this year? They were. They were. That's cool. Great. So دا کاکا چې دا د سانتا کلاus په نوم باندې خپل تا بخښي ویلې په روسي کې ورته دیدمروز وایي او د ده مېرمنې انډیوالې یا ښځې ته بیا هغه سنیګوریچکه وایي په روسي کې. البته سنیګوریچکه چې دا پلار هغه لمسی ده. لمسی ده، همکاره ده. هغه لمسی ده او دوی یو باور لري وایي هغه ماشومان چې ټول کال ښه نو هغې ته بیا د کال په آخر یعنې په د کرسمس کې دا کس ورته ډېرې تحفې راوړي. شیرینیګانې ورته راوړي، تحفې ورته راوړي ډول ډول. اسان خو ورته مور او پلار اخلي داسې یو کس نشته نو په همدې باندې خو انګېرنې دي، باورونه دي، د خلکو دودونه دي. مونږ خو د ټولې نړۍ د انسانانو کلتور ته، نرخونو ته، رسم رواجونو ته درناوی لرو. هر څوک حق لري چې خپل جشنونه ولمانځي او نور انسانان یې له لیدلو څخه خوند واخلي. هر څه پلار لاړ شو نورو کورونو ته. مهرباني، ښه به شي. مهرباني. چې دا په دې زموږ په کوڅې کې تر ټولو ښکلی ځای همدا ځای ده چې جوړ کړی دی، یعنې دونه ښایسته. بالکل ډېر ښایسته یې جوړ کړی، څونه ښایسته لایټونه یې وهلي دي. بیخي ښایسته جوړ کړی. دوستانو دا کور واقعا ډېر ښایسته یې جوړ کړی ده، ډېر ښکلي لایټونه دي ورکې، شنه، سره، سپین، زیړ، هر رنګ لایټ چې وغواړئ تاسو دلته پیدا کولی شئ. واقعا چې ډېر زحمت ایستلی. دا ونه یې څونه ښایسته جوړه کړې پلار، دا ونه ونه هم ښایسته په ونه باندې ونه هم ښکلې کړې ده او نیالګي هم ښکلې کړي دي. پلار پوهېږې دا چې ګورم کوم ځای راته یادوي؟ کوم ځای یادوي؟ هغه د په افغانستان په کابل کې چې د ودونو تالارونه دي که نه؟ د ودونو تالارونه رښتیا هم چې همداسې زینت ورته ورکوي، ښکلا ورکوي او په ګروپونو باندې یې ښکلي کوي. ډېر څو ودونو ته چې ځم په کابل کې بلل شوی وم تالارونو ته، هغه تالارونه هم ښکلي ډېر ښایسته یې جوړ کړي. دا یې څومره ښایسته تحفه جوړ کړې. زه چې افغانستان ته تللی وم نو ټول تالارونه مې چې لیدل د بیرونه په کابل کې چې ګرځېدلم که نه، ما ویلې چې دا خو بیخي د کرسمس غوندې جوړ کړي دي که نه.
د نوي کال لپاره. خو نوی کال په کال کې یوه پله ده، نو هره ورځ خو نوی کال نه ده، نه هره میاشت ده، بلکې یو ځل ده او سړی باید ډېر ښایسته د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ولمانځي تر څو پورې د ژوند هره ورځ د نوي کال په څېر له خوښیو نه ډکه وي، له ښکلاګانو نه ډکه وي، له راحت او استراحتو د دوستانو نه ډکه وي. نو دا انګېرنې دي او دا انګېرنې په ټولو ولسونو کې شته دي. ډېر زیار یې ګاللی دی انسان، آفرین ورباندې. دوستانو کله چې موږ په روسیې کې اوسېدلو نو هلته ډېر خلک چې وو د کرسمس یې نه لمانځه که نه پلاره، ډېر خلکو د چې لمانځه نوی کال لمانځه، او ټول خلک به د ونې به یې ایښودل دلته چې ونې ږدي کرسمس لپاره که نه، نو هلته خلک نوي کال لپاره یې ښودلې، هلته د نوي کال لپاره یې ښودلې، بلې هلته بیا ژوندۍ ونې یې ښودلې، خو په ژوندیو ونو کې یعنې د صبر د ونو څانګې به یې غوڅولې، بیا به یې په ځانګړو چوکاټونو کې یې ښودل او د هغه ونو په څانګو کې به ګروپونه بندول او ټول دا څانګې به په ګروپونو خپلې کولې او لګولې به روښانه کولې. دوستانو په دې کوڅې کې یو څو کورونه نور هم دي چې هغه تاسو ته به یې وښیو او د هغې نه وروسته به موږ تاسو سره خدای پاماني وکړو ځکه چې هوا سړه ده او زما هم ډېر سړه کېږي. ستا څنګه پلار؟ والله ورښتیا هم خوږو مینهوالو، قدرمن لیدونکو او زموږ ډېرو معززو هېوادوالو، دلته ساړه دي، ژمی ده، دا چې د خلکو د امریکایانو جشن د کرسمس د دوی لمانځي، خوښي احساسوي. البته کورونو کې دي، خو موږ کوڅې کې یو او څو کورونه مو وکتل او دا نو وروستي کورونه دي چې اوس یې له لرې نه ګورو. امید دا ده چې تاسو هم د دې کورونو هغه تزئین او ښکلا او د ګروپونو په اصطلاح ننداره خوښه شي. وروستي کورونه خو آخري کورونه نه دي، کورونه خو ډېر دي دلته، خو زما او ستا به آخري کور یې چې موږ یې ښیو، آخري دوه کورونه که نه. دوستان دا دی وګورئ، دا څونه ښایسته دا لچه ده، اصلا د کوکي نه یې جوړ کړی، یعنې د بسکیټ یا د کلچو طریقې څخه دو ورته جینجر برید وایي، یو رقم خواږه ډوډۍ ده چې په کرسمس کې دو ډېر تیاری او د دې کور کې هم هماغه ده. خو زما ته دوستان دوستانو بیا زما په دې ټولو کورونه کې یو هغه لومړی هغه دویم کور خوښ شو او یو بل دا کور زه فکر کوم چې ډېر زیات ورباندې زحمت ګاللی ده. دا کور تاسو وګورئ چې دا به ستاسو ډېر خوښ شي، زه فکر کوم ګوره دا کارکن هم صحیح کوي. په دې کور باندې واقعا چې د کور ډېر زیات مصرف، ډېر مالي لګښت یې پر ځان منلی ده او دلته نه د کافي ډېر شمېږي ماشینې ولیکل هسې ګرانې چې ګډېږي دلته نور انسانان یې د بوټانو په شکل باندې کېنولي دي. نو بام باندې د کور شاوخوا څومره ما دغسې ښکلا هېڅ چېرې هېڅکله نه لیدلې وه. لومړی ځل چې زه داسې ګورم واقعا چې سړي ته خوښي ورکوي او ای کاش چې زموږ په هېواد کې ټولو خلکو ته داسې د ګلونو په منځ کې ژوند میسر وای یا میسر شي، دا به ډېر ښه کار وشي. دوستانو دا هم وه زموږ د نن ورځې خپرونه، هیله ده چې ستاسو خوښه شوې اوسي او دوستانو لطفا مه هېروئ چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. زموږ نور هم ډېر ښکلې ویډیوګانې دي چې هغه هم وګورئ. له شکه پرته زه خو لومړی د ټولو هېوادوالو په کورونو کې خوښي غواړم، ارامي غواړم، سرلوړي غواړم، آبادي غواړم او بیا زموږ د نن شپې په اصطلاح دا کوچنی لنډ او تنګ سفر په همدې ځای پای ته رسېږي او دا هېوادوال دې هم ارام وي، د نړۍ ټول انسانان دې ارام وي. زموږ هیله ټول بشرت ته ارامي او خوشحالي ده. نو ودان اوسئ هېوادوالو، تر بیا بلې خپرونې لپاره که تاسو بله خپرونه غواړئ نو لطفا په کامنټ کې ولیکئ، موږ به تاسو ته جوړ کړو. هیلهمن یو چې دا ویډیو دې ټوله خوښه شي. امین امین. او موږ به لاړ شو د قیصر کور ته. یا الله بسم الله، یا الله بسم الله.